دوستانو بیا راځو د خپل درسونو لړۍ ته. موږ تاسې په کوډینګ فارم کې په کارت باندې کار وکړو چې څنګه موږ ته له سیستم یو کارت جوړ کړي. دومه موضوع چې موږ پې کار کوو هغه ډیولپمنټ اچ ار لیټر ده چې څنګه موږ ته دغه سیستم په اتومات ډول یو اچ ار لیټر راکړي. نو راځو اول راپور ته. دلته په ریپورټ کې یو بلینک راپور دلته رااخلو. کله چې کریټ ته راشو نو دلته ریپورټنګ ډیزاین کلیک کوو. راپور هم دلته راواخیستو. فرض مثال دې ته کنټرول اس سیو ورته وایي. مثلا دغه راپور چې ده اچ ار لیټر په نوم باندې ثبتوو. صحیح ده. اچ ار لیټر په نوم هم دا راپور ثبت کړو. ښه دوستانو دا راپور چې ثبت شو، فرض مثال په دې راپور کې چې اول شی ضرور ده هغه لوګو ده. دوستانو راځو کمپیوټر په هر ځای کې چې لوګو وي هغې ځای یوه لوګو کاپي کوو، البته خپله د سیستم لوګو د ځان دپاره. فرض مثال دغلته زموږ لوګو شته ده، حمزه اکاډمي دې ته هم کنټرول سی وویلې، راغلو ریپورټ ته او دې ځای کې هم کنټرول وي ورته وویلې. وبښئ دا لوګو باید له هغه نه کاپي شي. اول دغه فایل رایټ کلیک اوپن باید ورته وویل شي تر څو پاینټ کې دا باید اوپن شي. دلته کنټرول آی کنټرول سی دا مې کاپي کړو، راغلمه دلته مې پیسټ کړو. ښه دوستانو لوګو مې دلته کېښوسته. مثلا لوګو نه لاندې یو لاین فرض مثال رسموو تر څو هغه د لوګو حدود معلوم کړي. فرض مثال تر دې سره پورې. نو دا رسم هم کړو. دا لوګو فرض مثال لږ وړه کړه. ښه دلته راغلو ګورو که دا لوګو کوم لاین ماین لري دا ټرانسفر کوو. له دې ځای نه ټرانسفرنټ شو. ښه دلته هم لاین ورته رسم کړو. لږ دا لاین دې خواته کړو. مثلا دا لوګو هم سنټر کې راولو. اول شی چې فرض مثال مونږ دلته ورکوو هغه به ډیټ یا تاریخ وي. نو دغه ځای نه یو دانه لیبل رااخلو. دلته ورته لیکو فرض مثال ډیټ، دوه نقطې ورکوو. دا په دې ځای کې مثلا کېښوستو. دې هم فرض مثال فارمټ ته راغلو او بولډ هم ورته وویلې، رنګ هم مثلا تور ورته انتخاب کړو. د ډیټ په خاطر چې هر کله مونږ اچ ار لیټر مثلا جوړوو نو همغه ورځ ډیټ باید واخلي، تاریخ ډیټ باید واخلي. نو دلته راځو یو دانه بل بکس هم رسم کړو. په دې بکس کې یو فارموله ورکوو، لیکو چې مساوي ډیټ قوس شروع قوس بند. دا مونږ ته ټوډے څنګه کوي تاریخ مونږ ته راکوي. که چیرې دلته ویو کې وګورو نو وګورئ دلته د نن ورځې تاریخ یې مونږ ته څنګه کړی راکړی ده. ښه دوستانو همدارنګه کولی شو چې فارمټ ته راشو او په فارمټ کې مثلا دا د ډیټ هغه ډیزاین انتخاب کړو چې څه رقم فرض مثال د ده هغه فارمټ باید د هغه تاریخ څه رقم وي. خو په هر حال دلته راځو دلته دا ټرانسپرنټ کوو. دا خطونه چې شاوخواته دي چې هغه باید رې نه شي. اوس یې که چېرته موږ او تاسې په ویو کې وګورو پرنټ پریویو کې نو ګورئ دا خط یې څنګه شو له منځه لاړو. دې تر څنګ دغه فایل هم لږ دې خواته کوو تر څو د صفحې منځ ته راشي. دوستانو اوس یې که وګورو کیدای شي د صفحې منځ کې. نو ډیټ هم څنګه کړو رسم هم کړو. دغه ډیټ چې ده دا فرض مثال خط یې راولو سنټر کې کړو یا یې دې خوا نه شروع کړو چې د بل سره نږدې شي. دغه ټکس چې ده دا انتخابوو ډیلیټ ورته وي، په ډیلیټ بټن ډیلیټ کېږي. دلته وورډ فایل کې ما تیار یو اچ ار لیټر اچولی ده. همدارنګه مثلا سبجیکټ کې یا یو عنوان ورکوو، لیکو چې ویریفیکیشن آف امپلایمنټ
یا ویریفیکیشن لیټر هر شی چې ستاسې خوښ وي نو دلته ورته یو لیبل رسموو او په دې لیبل کې دا پیسټ کوو. فرض مثال په دغه ځای کې دا ږدو او دا مثلا بولډ کوو یې تور رنګ ورکوو او فونټ یې مثلا 40 ورکوو. راځو دلته یې سنټر کې کوو. هر څومره فونټ چې ورکوي مثلا 40 به ډېر غټ وي 18 ورکوو ځکه 18 کفایت کوي. ښه دوستانو ویریفیکیشن لیټر دا هم لکه د تیر په څیر باندې دلته راځو له دې ځای نه دا برخه هم خالی کوو دا یې هم خالی کوو. نو دا ورته نوم وټاکلو. بیا راځو مثلا دلته یو ریسپیکټ یو موضوع ده همدا مثلا دلته رانیسو کاپي ورته وایي پیسټ ورته وایي کاپي او پیسټ دا مثلا دا ختم په دغه ځای کې کېښودو فرض مثال او دا لږ داسې دې ځای نه وړوکی کړو فونټ مثلا د دې 14 کړو او دا ختم ورته وویلې چې فرض مثال فارمټ څه شو فارمټ له دې سر نه دې شروع شي دلته راغلو دا هم کاپي کړو او دلته مو ور واچولو. له دې نه بعد همدغه ټکس باکس هم مثلا بیا کاپي کړو لاندې هم پیسټ کړو دا له بولډ نه وباسو ځکه ساده متن راولو. ښه دوستانو نو ساده متن چې راولو فرض مثال له دغه ځای نه دغه متن باید شروع شي له دې ځای نه له دغه خط نه او دا هم یو څه وړوکی کړو دې خواته دا هم رااخلو او دلته یې ږدو. ښه دا تر دې سره جوړ کړو مثلا دې نه بل ټکس باکس کاپي کوو لاندې پیسټ کوو په هغې ټکس باکس کې مثلا نور اضافي متن اچوو to whom it may concern پسې بیا دغه متن کاپي کوي مثلا دا ټول انتخابوو او پیسټ ورته وایو مثلا دا بیا دلته انتخابوو او په دې ځای کې فونټ 14 هر څه چې ټاکئ دلته ورته نوم لیکو مثلا حمزه اکیډمي is has been established مثلا دا متن نور تاسو خپله جوړوئ یا د کمپنۍ has been established په دغه کار باندې مولټي ډیسپلین اکسپیرین په دغه وخت کې مثلا جوړه کړې او مقدمه غوندې دې هغه ته ورکړئ. دا مثلا دا خط راوړو تر دغه سرو پورې. ښه دوستانو بیا دې پسې فرض مثال this letter certifies that the mentioned colleagues ښه نو دا هم دلته ورسره اچو یو پاراګراف بل اضافه کړو او البته کله چې خط انټر کوئ نو شفټ ورسره نیسئ بیا انټر کیږي. تر دې سره مثلا دا متن جوړ کړو دا هم لاندې راکښته کړو صفحه هم نوره لږ پراخه کړه دا به یو ځل ویو کې وګورو چې څنګه راغلی ده. فرض مثال دا تقریبا صحیح راغلی تر دې سره لږ بیا دا خط څوکه دې خواته نور هم پراخه کړو او دې خوا به هم لږ کړو. ښه دا مو هم راکش کړو. اوس دوستانو دلته ګورو چې کوم معلومات ضرور دي مثلا نیم ده فادر نیم ده ډیټ اف برث ده تذکرې نمبر ده پوزیشن ده دا اوس رااخلو دلته نیم فادر نیم ډیټ اف برث له دغه ځای نه اګزسټینګ ټیبل ده مثلا اډمیل ټیبل نه رااخلو نیم رااخلو فادر نیم رااخلو شفت نیسو بل هم انتخابو. ښه دوستانو نیم فادر نیم ښه همداسې راغلو نیم هم دلته کېښودو او وبښئ
دا هم دلته راوړو مثلا دغه ځای ته ورپسې هم فادر نیم راوړو دویم سل چې زمونږ پکار ده ډیټ اف برډ هم راوړو دا دلته انتخابو او ډیټ اف برډ نه لاندې دلته څلورم چې شی ده تذکرې نمبر ده دلته تذکره راخلو تذکره مو هم دلته واچوله او بل چې شی ده پوزیشن ده او بیج نمبر ده پوزیشن یې دغه ده صحیح شو دا مو راواخیسته او education faculty department in ID country province department ها position department start date end date email دلته بیج نمبر کوم ځای کې ده department in ID ښه دوستانو ښه experience ښه دا آی ډي چې ده دا بیج نمبر ده دا هم دلته راواخیستو ښه دوستانو پوزیشن نه لاندې بیج نمبر شو بیا کمپنۍ ده چې کومې کمپنۍ سره مثلا دوی کار کوي کیدای شي دلته کمپنۍ نه لرو کمپنۍ نوم کیدای شي ګروپ اف کمپنیز وي هغه کې مثلا دا خو همالته معلوم ده چې حمزه اکاډمي ده ضرورت نشته ده بل کانټرکټ سټارټ ډیټ اینډ ډیټ ده مثلا په کوم تاریخ باندې د وظیفه شروع کړې او په کومې ختمه کړې ده نو دا کانټرکټ سټارټ ډیټ هم راواخیستو او کانټرکټ اینډ ډیټ هم راواخیستو او بل ډیوټي سټیشن ده ښه پوزیشن مخکې وشو ډیپارټمنټ ده کوم ډیپارټمنټ کې ده یا ډیوټي سټیشن کوم ځای کې ده کابل کې ده یا بل ځای کې ده مثلا دا هم راخلو نور هم چې هر څومره تاسې راخلي کولی شئ چې راواخلئ ښه دوستانو دا مو راواخیستل او دلته فرض مثال دا ټول څنګه کو په ترتیب سره دلته برابرو لکه نوم شو د پلار نوم شو او ډیټ اف برډ شو مثلا ان آی ډي تذکره شو او پوزیشن شو او دا آی ډي به بیا بیج نمبر ته آی ډي نمبر به خپله پرېږدو او کانټرکټ سټارټ ډیټ شو کانټرکټ اینډ ډیټ شو او ډیوټي سټیشن شو دوستانو ښه دا مې انتخاب کړو اوس راځو فرض مثال دا ټول داسې انتخابو او دا دې خواته اوږد کوو مثلا تر دغه سره دغه یو دانه چې ده دا هم راوړو دلته یې برابرو له دې سره او دغه چې اوږد ده دا فرض مثال وړوکی کوو خو په دغه شکل ډیزاین څنګه کو برابرو دا بیا انتخابو دا فرض مثال له هغې نه لږ وړوکی کوو ښه او تر څنګ یې دا هم لږ راغټو تر څو هغه بعضې پټه ډیټا چې ده هغه هم راښکاره شي او بخې چکبر هم ورسره بېرته مې انډو کړو هغه مې له سلکټ نه ویستو نو دا مې هم دومره انتخاب کړو او دا مې هم برابر کړو دې سره ښه دې ټولو رنګ مې فرض مثال تور کړلو او تر څنګ یې دغه فارمټ ته راغلو او په فارمټ کې مې دا ټرانسپرنټ کړو او دغه مې هم ټرانسپرنټ کړو اوس یې ګورو پرنټ پرې وکړو چې صحیح راغلي او که غلط دي نو دغه د دوستانو ډیټا تقریبا صحیح ده ښه یو کار چې کوو هغه دا ده چې دا خیر همدلته صحیح ده په دې ځای کې به دا انتخاب کوو او دلته به هوم ته راشو ورته به وایو دا مونږ ته له رایټ نه شروع کړئ
ښه دوستانو بیا راځو دلته ګورو په دې وډ فایل کې چې لاندې چې دي لاندې ګورئ دلته سګنیچري دی یو څه معلومات د هغه هم راخلو دغه ځای نه یو دانه ټکس باکس همدغه کاپي کوو پیسټ کوئ او دا راښکته کوو لاندې ځکه تیار یې جوړ دی بل څه کوو چې جوړوي نو دا مو دغه ځای ته راوستو او دلته مو دغه کومه ډیټا چې ضرور ده دا هم کاپي کړه او په دې ځای کې مو څنګه کړه پیسټ کړله د ریلیونټ امپلایمنټ که چیرته ضرورت وي په دې ایمیل ادرس باندې دا کولی شي تماس ونیسي ښه دوستانو بل راغلو دلته دغه ایچ آر لیټر دا مو هم کاپي کړو او پیسټ مې کړو چې تر څو امضا دپاره هغه ځای څنګه شي منظمه راشي همدارنګه دغه یو دانه دلته لاندې فرض مثال دا دواړه خطه یو سیل نمبر یا لاندې یو هیډر و فوډر که ورکوئ تر څو هره صفحه کې راشي نو کولی شي دلته یو لیبل رسم کړي او په دې کې فرض مثال هیډر و فوډر دپاره دا څنګه کړي ځای په ځای کې مثلا هر رقم چې ستا خوښوي مثلا ایټالیک ورکړو په همدې خط کې اوس یو ریویو کوو دلته یې ګورو دوستانو نو دغه ده زمونږ دلته نوم هم راغی تاریخ هم راغی وریفیکیشن لیټر هم راغی هغه ډیټا هم راغله لاندې معلومات هم راغله مثلا حمزه نیازه یې مثلا په دغه شکل سنسرلی دلته څنګه کې امضا کوي ښه دوستانو دا خو اوس جوړ شو دا څه ورته وایي ایچ آر لیټر ولې دا خو کیدای شي 100 کسان وي نو د دې دپاره موږ او تاسې هغه کوډینګ ته ځو هلته د همغه شخص نوم یا آی ډي نمبر چې کله موږ ورکړو نو باید موږ ته څنګه وکړي دغه ایچ آر لیټر موږ ته راوښیي نو دوستانو راځو فرض مثال دغه ایچ آر لیټر چې ده دا یو کاپي ترېنه اخلو کاپي او لاندې پیسټ ځکه موږ او تاسې معمولا په دوو هغه باندې یو په آی ډي باندې او بل په نوم باندې هر شی پیدا کوو نو دې ته لیکو ایچ آر لیټر او بای نیم ځکه د یو راپور نوم چې شو په نوم باندې پیدا کوو او همدغه رینیم کوو دې ته لیکو ایچ آر لیټر بای آی ډي دا هم په آی ډي کړو ښه دا دواړه چې کله منظمه شو په دې باندې رایټ کلیک کوو ډیزاینینګ ویو ته راځو دغلته د دې رپورټ دغه سر کې کلیک کوو پراپرټیز ته راځو دلته څه کوو په دې آل کې ګوره سلیکټ چې شی ده اډمن سلیکټ د اډمن په سر موږ او تاسې مخکې دلته کیوري جوړې کړې وې ګورې دغه ځای کې دی نو دا کوم ریپورټ مې زه اوپن کړی آی ډي ده نو دلته د دغه په ځای باندې موږ او تاسې تېر درس کې هغه جوړ کړی و آی ډي انتخاب و تر څو موږ د دغه شخص آی ډي ورکړو نو موږ ته دا فارم څنګه کړي اوپن کړي او دغه نیم ته راځو دا د نیم هغه ته دا رایټ کلیک ډیزاینینګ ویو کوم دا د نیم فارم اوپن کړو دلته هم کلیک کړو دلته چې انتخاب ده اډمن انتخاب ده اډمن په ځای دا چیک کړو بای نیم انتخاب ده ښه دې ته دوستانو سیف ویو دا مو کلوز کړو او دا هم سیف ورته ویلې دا مو هم بند کړو اوس راځو د کوډینګ فارم ته فرض مثال په کوډینګ فارم کې دغه د ایچ آر لیټر د بای آی ډي دې باندې رایټ کلیک کوو بلډ ایونټ ورته وایي کوډ بلډر راځو ویژوال بیسیک ته دلته عین لکه تیر په څیر یو کوډ ورکړو ډي سی ام ډي ډاټ اوپن چې شی ریپورټ کوم ریپورټ هماغه د هغه ریپورټ د هماغه ریپورټ نوم به دلته البته ورکړو مثلا وبخښئ فرض مثال دغلته شته ده ګورئ ایچ آر لیټر بای آی ډي ایچ آر لیټر البته تورو ته متوجه اوسئ چې غلط نشي بیا نه اوپن کړئ بای آی ډي سیمی کالم کامه ورکوو څه رقم از ویو پریویو یعنی لکه پرنټ پریویو ته باید تیاری آماده نو دا مو دلته څنګه کړو انتخاب هم کړه سیو هم ورته وویلې نو دا مو دوستانو بند کړو راغلو دا بای نیم ته چې په نوم باندې پیدا کړي دې ته هم کوډ بلډر ورکوو دا مو انتخاب کړو دلته کلیک پې وهو لیکو ورته
docmd.open report صحیح شو، دلته تیارې لیکل شوی ده. بیا سپیس 2 نقطې، دلته د راپور نوم ورکو. کوم راپور؟ دغه HR letter by name. HR letter by name دا هم کامه ورکو. AC view سره رقمي ویو که مونږ ته پرنټ پریو دا ګورئ، یعنې AC view سره رقم که پرنټ پریو. ښه دوستانو دې ته مو هم سیو وویل یا له دغه ځای نه سیو و. دا ویژوال بیسک هم څنګه کړو؟ کلوز هم کړو. اوس نو دوستانو مونږ او تاسو چې دا فارم اوپن کړو، دلته ګورئ د دغه شخص ډیټا ده، ID نمبر یې چې ده حمزه 004. دا ځان سره کاپي کړو، مثلا ریشو اوپن کوډینګ ته. نو په دې ځای کې چې مونږ وایو چې ډیولپ HR لیټر مونږ ته جوړ کړه، نو چې بای ID نمبر انتخاب کړو، نو دلته مونږ نه ID نمبر غواړي. همغه نمبر چې ولیکو، هر شی نمبر چې اوکې کړو، نو مونږ ته به څنګه کې د همدغه شخص HR لیټر به مونږ ته جوړوي. صحیح ده. او که چیرته مثلا بای نیم غواړو، نو HR لیټر دلته انتخابو، نوم یې چې و مثلا حمزه، او دلته اوکې ورته ورکو، نو مونږ ته څنګه کړو؟ د حمزه په نامه باندې HR لیټر جوړ کړلو. نو دا چې لکه هغه ښایي دا څه ورته وایي بیکګراونډ پکې راځي، نو هغه مونږ او تاسو کولی شو چې له دغه ځای نه دغه بیکګراونډ څنګه کړو؟ لرې کړو، تر څو هغه په راتلونکي کې مطلب هغه شیډو یا سیوری د ID دپاره مونږ ته څنګه کې ونه ښایي. نو هغې باندې به هم له خیره کار وکړو په بله ویډیو کې.